ټیډولایټ کار دی ښه ټیډولایټ ورته چېرته مویلی دی THEDO TEDO لایټ ټیډولایټ دا بیسیکلی د ټیډولایټ کار دی خو موږ یې کوو په انسټرومنټ ټوټل سټیشن باندې نور کار دغه کارونه دا ډیګریان ناب کول دا بیسیکلی ټیډولایټ دغه کار دی نو دا ټیډولایټ کار دی خو موږ یې کوو په ټوټل سټیشن باندې انسټرومنټ موږ ټوټل سټیشن یوز کوو که نه صحیح ده نو نن به موږ کوو traversing up included angle by face left face right method face left او face right دا صرف ما د دې دپاره په تاسو کوم چې تاسو لږ دا فیس وپېژنئ دا فیس چې کوم دي لیفټ او رایټ تاسو دغه کولی شئ بل خو تاسو په دې باندې وکړو تقریبا په سکرین باندې هغه اټومیټیکلي چې څنګه بدلیږي هغه به تاسو تقریبا زده کړئ خو نن در باندې من ویلي چې تاسو به په ټیډولایټ باندې څنګه کوئ اوس مثال کے طور پر مشینان کو صحیح شو نو په پیس لیفټ پیس رایټ میتھډ کې موږ څه کوو دلته اوس دا پیس چې دی نو دا رایټ پیس کې رایټ پیس کې دا ټیلیسکوپ چې دا به ستاسو رایټ آی ته صحیح شو رایټ آی ته وي په دې کې دا پیس لیفټ او پیس رایټ د دې د پوجم دی اکثر خلک چې لکه تاسو ټیلیسکوپ ته وګورئ دلته دا اوس ښه سترګې ته دی بعضې خلک داسې چې د هغې د یوې سترګې نظر بالکل صحیح او د یوې هغې بالکل بیکار وي لکه صحیح کار پې نشي کولی نو دلته پکې د پیس لیفټ او پیس رایټ کې یا دا انکلوډډ او ایکسکلوډډ انګلس چې دغه کومې خبرې راځي نو دا د یوې سترګې والا دپاره هم ډېر دغه کوي که نه لکه اوس مثال کے طور پر زما د دې سترګې نظر کم دی د ښي سترګې نظر مې کم دی صحیح راته نه ښکاري نو زه داسې کومه نو دلته به بیا څه تاړم بیا چې کومه انګل دی هغه بیا لیفټ تاړم بیا به انګل لیفټ تاړم ځکه انګل خو یو راځي که نه که مثال کے طور پر لکه دا دیوال دی دا پوینټ دی ما سره او دغه بل دیوال دی که د دغه ځای نه زه لګیا شم دې ځای ته راشم او که د دې ځای نه دغه ځای ته لاړ شم که دا اے پوینټ کم او دغه بي پوینټ کم هم به پې انګل یو راځي او که دا اے پوینټ کم او دا بي پوینټ کم هم به پې انګل یو راځي ځکه چې بیس پوینټ خو دلته دی که نه ګولایي خو په یو عمره جوړېږي که دې سایډ نه ګولایي شروع شي او که دې سایډ نه جوړېږي به یو شي نو دا د سترګو کم مریضان چې هغې دپاره هم ډېر کار ورکوي د دې نه علاوه کم نن چې زه تاسو باندې کار کوم پیس لیفټ او پیس رایټ په دې کې به یو انګل موږ دوه پیرې ریډ کوو یو انګل به دوه پیرې ریډ کوو یو پیره به په پیس لیفټ کې ریډ کوو یو پیره به په پیس رایټ کې ریډ کوو په څه طریقې سره دلته به په سکرین باندې موږ نه بدلو صرف منولي د مشین دا پیس چې کوم دی دا به بدلو لکه اوس په پیس رایټ کې دی مشینه ما یو انګل ریډ کوو مثال کے طور پر هغه ګوټ دی د دیوال او دا ګوټ دی د دیوال هغه بي سی پوینټ دی دا اے پوینټ دی او دا بي پوینټ دی دا اے بي سی یو ټریورس دی ما سره صحیح شو اے بي سی ما سایډ کو می سایډ کو د دې نه پس به زیرو سیټ واخلم یس به کم صحیح شو د دې نه پس په پیس رایټ کې مې مشین دې پوینټ ته راتاو صحیح ده انګل یې مال راکو 42 ډیګري 38 منټس اینڈ 28 سیکنډ او 42 ډیګري 38 منټ او 29 سیکنډ دا انګل یې مال راکو دا به ځان سره ولیکم راکړی دی خو په پیس رایټ کې که نه په پیس رایټ کې به ولیکم راکړی کاپي مال زه راکړم object دلته پورته بیا ولیکو پیس دلته پورته ولیکو horizontal angle دلته پورته ولیکو mean یعنی ایوریج اوسط mean horizontal
انګل سټیشن دا کم دی بی دی دا اے دی اے دی ابجیکټ هم په لومبۍ څه اخیستی و سی فیس رایټ صحیح شوه د دې نه پس 0 بیا بی او 42 38 ها اوس یو خبره درته دلته کوم دې کې یو بله طریقه دا ده چې تاسو هم په دې ځای باندې راشئ پیج 3 ته او دلته لیفټ کړئ لیفټ یې کو صحیح ده د دې نه پس بیا لاړئ پیج 1 ته 0 سیټ هم ورکو یو په دې طریقه باندې کېږي دا پیج لیفټ پیج سایډ د دې نه مو واغستو اوس پې روان شوئ د دې طرفه بیا هم دغه زوړ ځای سایډ کو پوینټسین بیا سایډ پوینټسین بیا سایډ کو اوس شو ابجیکټ اے او بی او فیس لیفٹ او 0 ډیګري 0 منټ او 0 سیکنډ صحیح شو بیا ابجیکټ سی 42 ډیګري 38 منټ او 34 سیکنډ سو وایډ ډیفرنس پکې رانغی د دې نه پس به دا دواړه پلس کوي یو بل سره 42 38 او 42 38 34 دا دواړه به یو بل سره پلس کوي په دوه به تقسیم کوي نو تاسو ته بلته مین هاریزنټل انګل راوباسي یو طریقه خو دا ده چې دلته ته پیس لیفټ او پیس رایټ بدل کړي بله طریقه دا ده چې هم په دلته سکرین سره چیړ مه کوه دې خوا راشه په دې ځای باندې په دې شیپ باندې پیس لیفټ پیس رایټ بدل کړه صحیح شو دلته بیا 0 سیټ واخله زیرو سیټ د واغستو صحیح شو د دې نه پس بیا راشه نو دلته به اوس ولیکې دا ورته ګورم سټیشن اے ابجیکټ سی پیس لیفټ او 0000 بیا پیس لیفټ بی او بیا به راشه خپل ابجیکټ صحیح شو 42 36 31 دا به ځان سره نوٹ کړئ 42 36 31 صحیح ده اوس دا او دا ډومبنې 42 33 38 42 36 31 دا به جمع کړئ او که نه دا هم ورسره راولئ دا هم ورسره جمع کړئ پټینې تقسیم نو چې پټینې تقسیم کوي یا په دو تقسیم کوي او ست راووتل سر جی اوس ته لیفټ کې دا 0 سر دا سایډ او موږ بیا سایډ والو دا په لیکو سر دا پکې بیا لیکي خو دې ته ضرورت نشته لکه ما چې کوم تاسو ته وکړو چې دا لیفټ مې په دې ځای باندې دا د ټوټل سیشن په طریقه ده او چې دا کله مې ماشین هغه ځای ته ویوړو پلنچ مې کو دې ته پلنچ وایي دې ته د ټیلیسکوپ دا کم حرکت دی لکه دا اوس چې ما ځان ته راواړو دې ته پلنچ وایي یا ورته ټرانزیټ وایي یا ورته ریورس وایي دا چې دا ټیلیسکوپ مې کم پلنچ کو یا مې ټرانزیټ کو یا مې ریورس کو دا چې کومه طریقه ده دا د ټیډولایټ طریقه ده او دا چې کوم مې دلته پیس لیفټ پیس رایټ مینولی دا اټومیټیکلی چینج کړل دا د ټرانسلیشن طریقه ده ټرانسلیشن کې موږ دا شان اصل هغه ځای کې چې فیس لیفټ کو کنه نو بیا په ماشین کې خو ورته چینجز نه راوړي ماشین نه چینجز نه راولي نه ها هغه فیس رایټ به او فیس رایټ ماشین کې چینجز نه راولي ها ماشین کې چې چینجز راوستل اکا زړه په زړه بلای ته بیا دې ځای نه به شروع کې چې ماشین کې چینجز راوست ها مګر نن تاسو کار ته شابه لګیا شو تاسو تر تاسو